کې یو پله کونډه بل پله یتیمانان بل پله بوډاتوب که د پښو د پیزارې چې دی چپلق هغه هم بدلې دي ما ورته اوس فکر شو الله دې اجر درکړي الله دنیا او آخرت ښایسته کړي الله پاک دې هر میدان باندې کامیاب لره څوک چې تا موږ سره کومک کوي هغه سره دې الله اسماني ملایکې کومک وکړي والله دا دعا نه ده بس همدا کافي ده تاسو به دغه کچه کورونه کتلي که نه دې کې خوند ډېر وي سکون اطمینان پکې ډېر وي ولې په هغه صورت کې چې کله ستا اقتصادي وضعیت جوړ او چې خدای مه کړي اقتصادي وضعیت دې په داسې حالاتو کې چې کور کې سرپرست نه وي کونډې وي یتیمان درته په غاړه او بیا د کور سرپرست هم دغسې ابۍ غوندې لکه دا دې خواته چې ناسته ده دا د کور سرپرست ده او چار چاپېره دغسې کوټو د کې ژوند چې کړکۍ او شدار او دروازه نه نو دا بیا لږ مشکلات لري موږ راغلو دلته د کونړ مرکز دی نو دلته راغلم دغه کورنۍ راته چا راپه ګوته کړه واقعا ستونزې مشکلات د هر چا شته خصوصا افغانستان کې الله دې رحم وکړي خو ځینې پکې بیا داسې ګلچین دي هغې له هغه نه دا ابۍ ده ابۍ ستړې مه شې څه حال دی الله دې ګل کړي قراري ده خیر دی انشاءالله ابۍ انشاءالله ژوند خو په خیر تېرېږي په خیر تېرېږي به چې الله پاک پروردګار روزي رسن دی بېشکه د چاته د څه نه لیکلی د چاته د څه نه لیکلی زمونږ به همدا په غریبۍ او په غربت کې او په مشکلات کې یو پله کونډه بل پله یتیمانان بل پله بوډاتوب نو د دې سختې نه به موږ ویو یا الله ستا ډېرې سختې دي په دې حال هم شکر دی خو خدای دې راباندې ورحمېږي او الله رحم دې وکړي چې څوک موږ سره مرسته کوي او څوک موږ به یادوي الله دې هغې باندې سره ډېر ښه وکړي د دنیا او د آخرت د دواړو پیدو امین امین نو مورکۍ څو ماشومان دي یتیمان دغه 4 جنکۍ دي 4 او دا 2 هلکان دي 7 واړه دي یوې مور ده او دا 2 موږ بوډاګانې نو مېړه او ښځه ځکه یو خبره ته وکړم تاسو زما دا خور وینې د حتی که د پښو د پیزارې چې دی چپلق هغه هم بدلې دي ما ورته اوس فکر شو چې دا خلکو موږ حق لري انشاءالله دې ته زه کوشش هم دا کوم چې دې ته دغه کوټې پخې جوړ کړو که چېرته تاسو غواړئ حصه پکې واخلئ د کور جوړولو لپاره 1,30,000 افغانۍ نه تنها دی بلکې داسې ډېر دي چې بې کوره بې سرپناه دي نو هغې لپاره موږ کورونه هم په نظر کې نیولي اوس لپاره موږ ژمی دی او کوشش کوو چې انشاءالله دغلته هم ژمنۍ مرستې توضیح کړو نو هغې په لړ کې موږ دلته دغه مورکۍ ته یو څه راوړي دي دا مو دې ته وسپارل نورې داسې کورنۍ ډېرې دي چې هغې موږ تاسو ته انتظار کوي